مونږه دغه مشاعره پای ته رسیږي، خو د پای ته د رسېدو نه مخکې د مونږه چې کوم دننه د دغې مشاعرې صدر محفل و هغه به هم سره خپل کلام شریکوي. نو د مو قابل قدر قابل احترام استاد محترم په خپلو دغو دوو شعرونو راغواړم. زما روح یې زما ځان یې ته ومنه چې دومره په ما ګران یې ته، و تا ته چې ښکاره خپله پښتو نه کړم، تا ته چې ښکاره خپله پښتو نه کړم، بیا راته مه وایه چې افغان یې ته، او قدر که د نورو قدر که د بل نه د خپل ځان غواړې، قدر کړه د نورو قدردان یې ته. مو ډېر قدردان. حاضر افریدي له خواسته چې روشي. مننه ثاقب صاحب. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. زه د ټولو نه وړاندې مو مشرونو او کشرونو همزولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یو نظم درته ویم، تا نه مخکې یو دوه شعرونه دي. یی شي په ګریوان مې چې تڼې نه پاتې کېږي، په ګریوان مې چې تڼې نه پاتې کېږي، او په جنګي مرغه باڼې نه پاتې کېږي. او که زما جونګړه ورانه شوه غلیمه، ستا به هم سپینې ماڼې نه پاتې کېږي. نظم دی، عنوان یې دی امن. امن د ژوند د تېرېدو د انسانیت نوم دی. امن په اصل کې د مینې محبت نوم دی. امن پښتو او د پښتون د شرافت نوم دی. امن د مرستې ورورولۍ د اخوت نوم دی. امن اصول د یو سبق دی جهان دپاره، او امن دستور د یو آیین دی د انسان دپاره. امن د پاکې او سپېڅلې جذبې رنګ دی. امن د زړه ذهن ضمیر د ازادۍ رنګ دی. امن په لار د ترقۍ کې یو جامع رنګ دی. امن په مخ کې د حکمت د فلسفې رنګ دی. امن عنوان دی د اخلاقو د قدرونو نه ډک. امن په خپله دی مضمون د صفتونو نه ډک. امن د ستر د پردې او د حیا کور دی. امن دنیا ته په دنیا کې د بقا کور دی. امن تیاره تیاره ماحول لا رڼا کور دی. امن د سولې خیر ښېګړې تمنا کور دی. امن زنګو د سکون او د آرام غېږه ده، او امن خواږه لکه د مور د احترام غېږه ده. امن مخلوق له د الله نه رحمت زیری دی. امن په ژوند کې موږ ژوندو له د جنت زیری دی. امن پیغام د سکون او د راحت زیری دی. امن په لور د ارتقا له د عظمت زیری دی. امن د ژوند حکایتونه ټول محفوظ ساتي، او امن د خپلو اقداماتو تخفیف ساتي. امن د قوم او د ولس د کامیابی راز دی. امن د ملک او د وطن د ترقۍ راز دی. امن سیالانو سره سم یو د سیالۍ راز دی. امن د ژوند د سوکالۍ او خوشحالۍ راز دی. امن که امن و زمونږ به زندگی جوړوي، امن که نه و د بنده به بندگی جوړوي. امن چې نه وي نه به دین نه به دنیا وي زمونږ. امن چې نه وي نه به خوب نه به خندا وي زمونږ. امن چې نه وي ژوند به ټول تالا والا وي زمونږ. امن چې نه وي په هر کور کې به غوغا وي زمونږ. او امن د جوبل ژوند د رغېدو علاج دی. او امن حاضره څه ډېرو بیمارو علاج دی. ډېره مننه، ډېره